د هندوانو لویه دوکه د افغان لوبډلې سره دا چې هندوانو افغان لوبډلې سره کوم کار وکړ د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د هند او آیرلینډ لوبه ته یوازې څو ورځې پاتې دي، خو افغانستان ته په ګریډیټر نویډا میدان کې د لوبو اجازه نه ده ورکړل شوې او ورته ویل شوي دي چې هلته د پوهنتون په میدان کې د خپلې لوبې وکړي. سرچینې ویلي دي چې د افغانستان او آیرلینډ لوبې چې د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریډیټر نویډا میدان کې د مارچ په 6 نیټه پیلیږي، خو افغانستان ته تر اوسه پورې دغلته د لوبو اجازه نه ده ورکړل شوې. د اترا پردیش کرکټ اسوسییشن مشر یادوپتی سنګانیا د افغانستان کرکټ بورډ ته ویلي دي چې هغوی نشي کولی په ګریډیټر نویډا میدان کې دوی ته د لوبو اجازه ورکړي. هغه همداراز د کرکټ بورډ اجراییه مشر لطف الله ستانکزي ته ویلي دي چې د هغوی د پوهنتون په میدان کې د خپلې لوبې ترسره کړي. د معلوماتو تر مخه د افغانستان کرکټ بورډ د هند کرکټ بورډ نه په ګریډیټر نویډا میدان کې د لوبو ترسره کولو غوښتنه کړې وه، خو د اتر پردیش کرکټ اسوسییشن دغه غوښتنه رد کړې ده. اوس ویل کېږي چې د افغانستان کرکټ بورډ اجراییه مشر لطف الله ستانکزي په همدې خاطر هند ته تللی دی تر څو هلته د اتر پردیش کرکټ اسوسییشن له مسؤلینو سره وویني او له هغوی نه په دغه میدان کې د لوبو اجازه ترلاسه کړي. خو د اترا پردیش کرکټ اسوسییشن لطف الله ستانکزي ته ویلي دي چې ګریډیټر نویډا میدان له بندیز سره مخ ده او دوی نشي کولی دغلته چاته د لوبو اجازه ورکړي، خو دوی کولی شي چې د پوهنتون میدان دوی ته ورکړي تر څو پکې لوبې ترسره کړي. د یادولو ده چې ګریډیټر نویډا میدان د هند کرکټ بورډ له لوري په 2018 کال کې له بندیز سره مخ شوی دی. ویل کېږي چې دغه میدان له دې امله له بندیز سره مخ شوی دی چې ځینو کسانو پکې لوبې فکس کړي یا یې فساد کړي چې له هغه وروسته په دغه میدان د هند کرکټ بورډ بندیز ولګاو. د افغانستان او آیرلینډ سیالیو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله شاوخوا میاشت مخکې هند ته تللې ده او هلته یې تمرینات پیل کړي، خو اوس د کرکټ بورډ اجراییه مشر له سخت حالت سره مخ دی او لا هم نه ده معلومه چې د افغانستان او آیرلینډ لوبې په دغه میدان کې ترسره شي او که نه. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو د هندوانو دغه کار ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.